کم شیز دی چې زنانه سره دوی د نارینه سره نشته؟ ما خو نارینه سره دوه لیدلي وو زنانه. دا راته ووایه چې هغه کم شیز دی چې بهر د پرې میلاویږي او هسپتال ته لاړې نو په پیسو به اخلي. اکسیډنټ. چې هغه څه دي چې زنانه سره دوه دي د نارینه سره نشته دی. د زنانه سره دوه دي نارینه سره نشته. درته خو دغه یو خبره کېږي نور خبره خو پکې نشته. او لزارا ور 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 پلخ کدم دم بلنگ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زم تاسو ورو حضرت اقبال او دی وخت کې د پښتون आवाज چینل نه خپنیغه مرګور تاسو سره مخاطب یم. مرګورو لیدې شي یو پیر بیا تاسو د لپاره موږ د خاندان ټک پروګرام راوړی دی. راغلی و دې ټیم کې چنګلې غر ته د چنګلې په غر کې دې ته چاڼې ویل شي چې په چاڼې اندازې مشهور دی او زیات تر زموږ پښتانه دلته کې چکر راځي او د دې ځنه خوندونه او مزې اخلي. موږ به پکې کوو دلته د کامن سنس یو ښایسته غونډه کې پروګرام چې تاسو به ترې خوندونه او مزې اخلئ. څومره ملګري چې پروګرام ګوري پلیز مهرباني وکړئ چې پروګرام ورسره لازم لایک کوئ او شیرینګ به خامخا کوئ او کوم سوالونه چې زه په دې پروګرام کې وکړم د هغې جوابونه زه لاست په آخره کې خامخا وایم تاسو لپاره. دا پروګرام موږ یو خپل خاص خصوصي رور دپاره ډالۍ کوو چې هغه دې ټیم کې په سعودي عرب باندې اوسېږي. د هغه نوم سید کرمشاه دی او د ګدون تکرانۍ کلي سره تعلق ساتي چې د هغه سره نور ملګري دي سلیم شیر اکبر او بختیار شاه. دې رونو ته دې دا ډالۍ وي او راځئ زموږ سره پروګرام وګورئ او هېڅ چېرته مه ځئ. نوم مې جی فیض محمد دی او تعلق اګارې سره ساتم. دا راته ووایه چنګلې دې غر ته راغلی یې. چنګلې په دې غر کې داسې څه خاصیت دی زیاتر خلک پښتانه نو دې ته ګڼې چکر له راځي؟ یاره دې کې دا حیثیت دی که یو خو پکې د ښکلي نختر ولاړ دي او ښکلې ښکلې چوکرګان ورته هم راځي او که نه بله خبره بیکړ میکړ سب ډېر ښایسته ښکاري چې نظر چلی نو بس مزېدار ښکاري. چوکرګان ورته راځي؟ چوکرګان راځي خلک خو ټول دا چل دې چل پسې شوی دی که نه دې خو بل څه غرض نشته. صحیح شو. ته ووایه چې هغه کوم شیز دی چې زنانه سره دوی د نارینه سره نشته؟ زنانه سره دوی د نارینه سره نشته. دا خو ما خو نارینه سره دوه لیدلي وو زنانه. سوال صحیح دی. نو دا خو د ما یاره سوچ کې نه دا څه شی دی. سوچ وکړه خیر دی. نه نه پلید باس نه دی لکه صحیح دی صحیح دی سوال صحیح دی. سوال صحیح دی خو دا به ځان چې دا شمیزونه خو به یې شمیز اوسې کمیز اوسې نه دا نه نو بس بیا خو بل څه زما ذهن کې نه راځي. سوچ په خیر له وکړه خیر دی. سوال صحیح دی غواړې خو به نه یاره کومه نغریال دی دا اخري بخري هغه که نه؟ نه اخري بخري هغه نه که نه. نو بس بیا خو بس بیا رانه راځي نه درځي. نه نه یا چرته په غرونو او کې مې ګورې نو دا آبادې نه زه پخوا وتلی یما وي او لزارا ور 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 پلخ کدم دم بلنگ. ډېر ښه حد دې کړی دی. یا زما جیبونه رضا نه کړې نو ستا تاوانونو او ته ټینګېږي نه بینکونه او یا لزارا ور 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 یا پتور غرا پغرونا د خدای نظر وی پسره واوري کوواوري وروي وخ کې ګلنا بس ته ډېر زبردست یاره حد دی. مراد علي خان دی سورا سره تعلق ساتم. صحیح شو. یو تپوس دا بل کومه په دنیا کې زیات تر شوق سره ساتي
نو په دنیا کې خو زیات سر شوق چې زنده خو د پیسې سر ساتم ځکه چې په پیسه باندې هر څه کېږي پوه شوې او چې پیسې وي نو بس هر شی شته چلو ذرا پیسہ کرا شوق ساته ها پیسہ سرشته کاسه شوق ساته د اوس پیسې سره نشته دی او چې شوق ساتم کنه کو را سره خو شوق په مړاوي شي وکړه ها صحیح ده الله دې دا شوق پوره کی امين استانی واخسان وته تاسو کوم شل جواب الله خان وایا دا راته و چې هغه سدي چې ځان سره دوه دي د نارینه سره نشته لري د زنانه سره دوه دی نارینه سره نشته درته خدای یو خبره کیږي نور خبره خو پکې نشته سوال صحیح دی سوال صحیح دی غره دا یو خبره ده لکه ما سره واضح کوي سوال بالکل صحیح دی ځان سره دوه دي د نارینه سره نشته لري نصیب نمبر دا خدای غدین اوس ما باندې درځي نه زیات تر دې ټیم کې پختارونه ګوري هغه د لپاره داسې خسته غونډه لطیفه تاسو لطیفه اکثر ډیر سی وای یا ټپا یا یو خسته غونډه کې شعر په هغه ته دا کارو شو چې ورته وای هغه کې چې یو کس پلار مړو نه بل یو یار دوست چې و هغه له جنازې لړو چې جنازې لړو هغه ورته بس مرخک ته او په دنیا به نور رزق نو هغه ورته سړی د رزق بوجه ډکی خدا دا کو نه ټینګ راکړه مننه چې ډیره زیاته مننه نو مې اسه دې تعلق د کیم کا سره ساتم یو سان تاسو کوم شل جواب الله کې ان شاء الله ها یو سوال ته وکړه درته وایا چې هغه کم شیز دی چې بار د پری ملاويږي او هسپتال ته لاړې نه په پیسو به اخلي دا کورونا ویکسین کرونا ویکسین ته درځي ملاويږي نه خو او دا وارم ملاويږي کو ته نه ملاويږي دا با یاره سو نه راځي دا نه خیر سوچ وکړه دا څه کم شیز دی چې تا ته بهر پری ملاويږي او په هسپتال کې دنه ته په پیسو ملاويږي دا سو نه راځي سوچ وکړه خیر دی پریشان پریشان سره بار پری ملاويږي کوم ځای بار پری دلې اکسیډنټ زه دا سوچ کوم چې بار اکسیډنټ پری ملاويږي او هسپتال کې پیسو ملاويږي نه نو څه خو ته چې بار پری ملاويږي او په هسپتال ته چې دنه لشي په پیسو به اخلي یاره دا سوال دی وکړه چې دا غوښتل سخت دی دا وی آسان دی تا تم بار پری ملاويږي ټول ته بار پری ملاويږي خو چې هسپتال ته نه راړای کنه اې په پیسو به اخلي دا ډاکټر ډاکټر بار پری ملاويږي بدن ته کې بار پی مې دا دنه بس سور دورځي نو بس پیسو پیس په ورکه ولا بس نو بار خو فری نه ملاويږي دا کنه نو نوم محمد اسماعیل او تعلق د بنیر ضلع کوګا کې اوسېږم دا راته و چې هغه کم شیز دی چې تاله درکې ته نه اخلي خو چې تاسو ته اجت چې بیا په پیسو ځان لا اخلي یاره جی دا خو ډېر ګران دی مونږ ته څه ووایو که دی که چې مونږ ته راکوي څنګه کېږي چې تاله درکې نو ته نه اخلي او چې تاسو ته اجت چې بیا حاصله ولا نه راځي ډایرکټ مو راګي کنه بیخي ولا دا خو دماغ مې بیخي به کار نه کوي نه خیر سوچو کړل ولا نه راځي دومره چیز به چې انسان به درکې او ته به نه اخلي نه خو چې بیا ته اجت چې بیا اخلي خامخا لکه چې ما انسان یې راکوي مونږ ته نه اخلو او چې حاجت چې بیا یې بیلو دا ولا څه دا خو انسان ډېر شیان ته ضرورت کېږي هر څه دپاره که نه نه کوم چې درکې درته ته نه اخلي لکه راکوي مونږ ته او مونږ یې نه اخلو ته نه درځي نه جی مرتضی ما او د برکلی چینه برکلی چینه نه او جی دلته راغله او جی او نور کوم مرګ سره دي یو دا مرګ راځي را سره یو سان تاسو کوم ان شاء الله جواب ورلا کې زه کوشش وکړم خدای ته وایم چې هغه سدي چې دروازه نه ذاته مزه پشپکی څه شي د ورځې نه زیاته مزه د شپې کوي چې د ورځې نه زیاته مزه پشپکی
دا خو خوراک نه دی روزي خوراک کې مزه ني نه کنه د ورځې موسم دی ګرم وي. شپې سو خوراک کې ما د مخکې دا وایا دا خوب نه څنګه خوب یا تاسو چا وی دا خوب دی نه دا بس چې نه او دروازه نه چاته مزه پشپه کې خوب کوي کنه شپې خوب مزه کوي کنه د ورځې خو نه کوي دروازه خوب مزه نه مړه زیات تر کسان له اکثر دروازه خوب مزه ور کوي یاره ماله خو بخپل ورځې خوب مزه نه راکوي نه درګي نه سوال دی بالکل صحیح دی دا چې کوم سیز د سره لاس کې کنه یې زوم د دین یو پاو نه راو بازه غالز کې پاو دی وازه ته نه ته در ځان سره بار راغسته دا خو بس لاره کې خو واغستو نه سه شوقي څه لپاره لکه تاسو دا پاو کوي کنه پاو کوي اه نه نه د څه خاصیت دی دې خو هیڅ خاصیت نه راخو بس خلک وته ګوري او خاندي لکه د ګاډي ارن شو یا مثال د موټر سایکل ارن شو به په ځای کار کوي یو پاو دی بل نو باسي یو پاو دی بل باسا مرګور دی پاو نو کې راغا مننه چې ډیره زیاته جی زمانو نواب جان دی او بونیر کوګا کیمپ سره تعلق ساتو مننه استاد نه یو سان تاسو کوم ان شاء الله دی جواب بر الله کې ان شاء الله سوال ته لغوه کېدم هغه کم شیز دی چې د ځان سره دوه دي او تاسو سره نشته دې کې ورته پاتې راځي نه کنه پاتې ونه راځي پاتې وراشي بل وکزا نه 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 دا سان دی ګران دی ډیر سان انتهایی زیاته ګران دی الا شابه سوچ په کوته تمام مخ کې مو نو 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 اپری دا ولا ډېر کې ساتري کرا پرې مې خو غر کیو نه غر شابه امیر سید سوال دی به تولې غوندې تولې نه راځي زبل تاسو کا ان شاء الله درځي جواب بدر کوم امرګرو پروګرام تاسو کوته چې ډیر زبردست او د خاندان ډکو ډیر خوندور پروګرام چې تاسو د لپاره موږ د په دې علاقې کې ریکارډ کوم څومره مرګري چې پروګرام ګوري پلیز یو ریکوست کول غواړم هغه د لپاره چې زما د یوټیوب چینل ته لړ شئ او هغه سره لازم سبسکرایب کړئ چې زما ډیر خسته پروګرامونه پراته دي او دا چې کوم نمونه ما په سر کې واسو دا د هغه مرګرو لپاره او دا هغه سره د نور مسافر چې څومره زما په هر ملک کې مسافر رور دي دا پروګرام د هغه لپاره خسته ډالې وي ما حضرت اقبال او زما کیمرامین نجیب الله تر روان بل پروګرام پورې اجازه راکړم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته نو موږ کو داغه جوابون تاسو ته ما چې هغه کم شیز دی چې د ځان سره دوی او د نارینه سره ني نغه د پوزه او د غوک سورې دی د ځان سره دغه بل تاسو ما او هغه کو چې هغه کم شیز دی چې د بهر ته تفری ملاويږي او په هسپتال کې د پیسو ملاويږي نه هغه چې دی هغه اکسیجن دی بل تاسو چې ما کوم کو چې هغه کم شیز دی چې یو کس درکې نته ته ناخله خو چې ستاو ته اجت شي نه بیا په پیسو ځان اخلي نه هغه جارو دا تاسو موږ درې کړیو په دې پروګرام کې چې تاسو ته موږ دې جوابونه وي ډیر